اوس دا چې دا صدقة الفطر سرسایه پر چا باندې واجب ده؟ په ترمذی شریف او مشکات المصابیح کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي د مکې معظمه په کوڅو کې د اعلان د پاره واستوي. هغه ته ول چې دا اعلان د مکې مکرمه په کوڅو کې وکا چې الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى. خبردار صدقه فطر سرسایه په هر مسلمان باندې واجب ده، هغه کا نارینه وي که زنانه، حر او عبد، هغه کا آزاد انسان وي که د چا غلام وي، مریی وي، صغیر او کبیر، هغه کا وړوکی وي، ماشوم وي، اکلوی بلوغ والا انسان وي. دې ټولو باندې صدقة الفطر سرسایه واجب ده. په سنن ترمذی کې دا حدیث راځي او دا شان مشکات المصابیح کې راځي او د احادیثو نور کتابونه هم دا نقل کړي. نو کوم مسلمان چې صاحب د نصاب وي، مالک د نصاب وي، یعنی د سره ونیمه توله سره زر وي یا 2.5 توله سپین زر وي یا د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ورسره وي، د دې قیمت هر سړی په خپل علاقه کې معلوم کی، یا د دې برابر بعض داسې سامانونه و چې هغه د ضرورت نه زیات شانو په کور کې د خپل اهل او عیال د اخراجاتو د خرڅونو څخه زیات شان و او د قرضونو څخه بغیر کوم سرمایه ده و چې د هغوی د قیمت و 2.5 تولو سپینو زرو ته رسیدی. نو پر دې مسلمان باندې صدقة الفطر واجب ده او دا شان د خپلو نابالغو فقیرانو بچانو صدقة الفطر هم ور باندې واجب ده، هغه به هم دی وباسي. او تاسې دا د زکات د وجوب او د صدقة الفطر د واجب کېدلو په مابینځ کې فرق زده کړئ. اول دا ګوري په زکات کې هغه مال حسابي چې هغه نما کوي، یعنی په ګټه لویدلې وي، د تجارت مال وي، هغه ته حساب کیږي. دویم په زکات کې هغه مال حسابول کیږي، په هغه مال کې زکات ستا چې هغه باندې کال پرسي. خو د صدقة الفطر په واجب کېدلو کې دا دواړه شرطونه نشته، یعنی هغه مال هم ضروري نه دی چې خامخا به هغه ګټه کوي، هغه به نما کوي. که ته د خپل کور بعضې سامانونو ته حساب وکړي چې د ضرورت څخه بغیر کم سامانونه وي، هغه خو ګوره نما نه کوي، هغه قیمت هم معتبر دی. دا شان دا بیا کال ګرځېدل هم نه غواړي چې خامخا پر دې کال تېرېږي، بیا به صدقة الفطر واجب وي. دا دوه شرطونه ګورې په دې کې نشته. نو خپل د مال او سرمایه چې ټوله جمع کړل، د هغه څخه دې بیا قرضونه وباسي. د قرضو بغیر چې صافي کم مال درته پاتې سو، هغه که چیرې د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ته رسېدی، نو پر دغه مسلمان باندې خپله هم صدقة الفطر واجبه ده، د خپلو فقیرو نابالغو بچانو صدقة الفطر به هم باسي.